السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن ټاپک د هایدروزول کریم 100 mg باره کښې دی. هایدروزول کریم کښې دوه فارمولې دي. انډیکیشن یا استعمال د هایدروزول کریم انټي بایوټیک، انټي الرجیک، انټي فنګل کریم دی. دوستانو دا په هر قسم خارش کښې کار کوي، لکه د لاسونو خارش، د مغزي یا ګردن خارش، د ګوت په منځ کې چې کوم خارش وي د هغه لپاره. دوستانو پر کوم ځای چې خارش یا دانې یا سور داغ وي، اول هغه په ګرم اوبو پرېمنځي، بیا هایدروزول کریم پر ولګوئ سهار او ماښام. په 3 ورځو کې به انشاءالله هر قسم خارش ختم شي. دوستانو دغه رنګه هایدروزول کریم د کوچنیانو لپاره هم ډېر بهترینه کار کوي. اکثره وخت کوچنیان په چوټه کښې وشوړېږي یا شوړېږي. کوچنی به په نیمو ګرمو اوبو ولمبوئ او بیا به یې وچ کړئ، وروسته به هایدروزول کریم پر ولګوئ. په 3 ورځو کښې به هر قسم خارش او دانې ختم شي. دوستانو خدای دې وکړي چې دا لنډې ویډیو به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.